پر اسیا د سړې هوا مرګونی څپه غوړېدلې ده. د چین شمالي ښار موخه کې د تودوخې درجه تر -3.50 سانتیګراد رسیدلی چې یو نوی ریکارډ دی. په افغانستان کې سړې هوا شاوخوا 200 انسانان او په لسونو زره څاروي مړه کړي دي. هوا ډیره سړه ده، موږ ډیره یخه هوا تجربه کوو. خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه او ګاز نسته او خلک له دې وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په جاپان کې ترافیکي خلل د زرونو کسانو د بند پاتې کېدو سبب شوی. د جاپان ځینې سیمې په څو لسیزو کې د تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. سویلي او شمالي کوریا هم سړې هوا سخت ځپلي. زه د لګښت د سپمولو هڅه کوم، خو نسم کولی چې بخاري ګل کړم، ځکه کیدای سي مشتریان د سړې هوا په هکله شکایت وکړي. دغه وضعیت زما په کور کې هم دی. زه له خپل میړه سره اوسېږم، موږ دواړه زاړه یو او میړه مې د مغزي سکتې ناروغ دی، خو هغه باید په یخو ځایونو کې پاتې نسي. موږ په کور کې د ځان ګرمولو دپاره څو جمپره اغوندو. دا واقعا سخته ده. د کارپوهانو په وینا د سړې هوا علت د اقلیم بدلون دی او ښایي په راتلونکي کې دا څه ډیر ځله پیښ شي.